د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. په هرات کې 14 نه 15 ملکیان او 10 نور ټاپیان دي. په هرات ښار کې 14 نه 15 تنه ملکیان وژلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت حربي ازادي رادیو ته ویل چې 14 نه پرون مخام پر یو پلان کوچ ډول مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د 14 له کبله د وژل شویو شمېر و او د ټاپیانو 9 تنه یاد کړی دی. د روغتون یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل وژل شویو کې 4 ښځې او 3 نارینه، ټاپیانو هم 15 ښځې او 4 نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي، خو راپورونو کې راغلي چې 14 نه محله حاجي عباس سیمه کې شوې چې تر ډیره شیعه مذهبه پکې میشت دي. بل ورته متقوی له نړیوالو سره مو اړیکې پر ښه لوري روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقي په مشرۍ یو لوړپوړی دولتي پلاوی نروې ته روان شوی دی. متقي تر یاد سفر مخکې په یو غږیز پیغام کې ویلي خوښ دی چې له نړیوالو سره سیاسي اړیکې پر ښه لوري روانې دي او دوی هیله لري چې دا سفر به یې ښې لاسته راوړنې ولري. هغه زیاته کړې ده چې په دې 3 ورځني سفر کې له اروپایي، امریکایي او د یو شمېر عربي هیوادونو له چارواکو سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د هغه په وینا دوی به دغه راز نروې کې له یو شمېر هغو افغانانو او ښځینه مشرانو سره هم وګوري چې د بشري حقونو، بشري مرستو او رسنیو برخه کې فعال دي. متقي ټینګار کړی دی چې د دې خبرو اصلي اجنډا به په هیواد کې د بشري ناورین مخنیوی وي. او فاریاب کې ټرافیکي پیښه کې 15 کسان مړه شوي. د فاریاب ولایت سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو ویلي چې په دغه ولایت کې 1400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چارواکو په خبره د پیښه د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جنګل سیمه کې رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 9 نور ټاپیان شوي دي. مسؤلینو زیاته کړې ده چې د پیښې په وژل شویو کې د دغه ولایت د حصې رئیس هم مړ شوی دی. چارواکو د یادې پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودلې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.